لټون کائنات د دایرې نه، د ساقي نه، د میخانې نه، د مندر نه، د کعبې نه، د اغه نه، د اغې نه، د کائنات ذرې ذرې نه، د شبنم قطرې قطرې نه، د رڼا نه، د تیارې نه، سپین سبا نه، تورې شپې نه، د پتنګ نه، د ډیوې نه، د غزل نه، د ټپې نه، د آهنګ نه، د رباب نه، د قلم نه، د کتاب نه، د ګناه نه، د ثواب نه، د منزل نه، د سراب نه، د ازغي نه، د ګلاب نه، د مستۍ نه، د شراب نه، ستا د ذات پوښتنې وکړه خو چا هم نه پېژندلې. ستا د ذات پوښتنې وکړه خو چا هم نه پېژندلې. د عجبه معما وه څه عجبه شان کیسه وه، تا پسې شوم سرګردانه ستا د ذات تلاش مې وکړو په تیاره کې، په رڼا کې، په خندا کې، په ژړا کې، په بیدیا کې، په سارا کې، په مجنون کې، په لیلا کې، په مجنون کې، په لیلا کې، په ساقي کې، په ملا کې، په چمن کې، په بورا کې، په اتڼ کې، په ګډا کې، د حسینو په مسکا کې، په همه واړه دنیا کې، خو ته چرته کې هم نه وې. بیا راغلم خپل وځان ته د خپل زړه رضا ته غوږ شوم، ته هم هلته کې موجود وې. ما بې ځایه لټون وکړو، ته زما سره نږدې وې. پس له هغه زما یاره زه خبر په دغه راز شوم، دغه څوک چې ستا لټون کړي په مندر کې، په کعبه کې، په جومات کې، په ګورجه کې، دغه ټول منافقان دي، دغه ټول منافقان دي، دغه ټول ریاکاران دي، دغه ټول د زړه نه تور دي. ته خو هر ذات کې میشته یې، ته په هر زړه کې اوسېږې، ته صفا صفا لیدی شي د خپل زړه په آینه کې، ته صفا صفا لیدی شي د خپل زړه په اتاخانه کې. یاره تا پسې په بل خوا باندې یون ته حاجت نشته، نور لټون ته حاجت نشته، نور لټون ته حاجت نشته.